چې څنګه الله د علوم دیوبند له ترقي ورکړې وه او د یو انار د بوټي د لاندې نه مدرسه شروع شوې وه د دوو محمودینو نه یو محمود طالب العلم محمود حسن او بل استاد ملا محمود او دواړه د انار د بوټي لاندې کېناستل او مدرسه شروع شوه او نن د دارالعلوم دیوبند چینې او د هغې نهرونه د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسېدل حالانکه هغه وخت کې اسم نو دلته خو الحمدلله آبادي شته دی دلته خو بلډنګ شته دی انشاءالله العزیز هلته اسم نو یو د انار بوټی دی او د هغې د لاندې نه مدرسه شروع شوه او څومره لوی خیر د هغې مدرسې نه الله ورساو زه په مدینه شریفه کې ناست وم او په مدینه شریفه کې دننه چې کوم بابي عمر دی هغې سره خوا کې په کرسۍ به یو مولانا صاحب تقریر کو مشر عالم او سپینګیری مازدیګر نه پس ماښامه پورې به د هغه بیان او ماښام نه پس به بیا د سوالاتو جوابونه بیا ماسخوتن مونځ چې به وشو نو بیا به روان شو ده به د عقیدې درس کو د احادیثو په رڼا کې نو د اتفاقا هلته کې ناستو ملګرو سره یو ځای نو ما یو ځل د دې بیان ته سوچ شو نو ډېر معتدل انسان و د افراط و تفریط نه پاک ډېر ښکلی بیان یې کو او بیا به د دې ائمو نومونه اخیستل او ډېر په مینه به یې اخیستل بالخصوص د حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نوم دا به ډېر په محبت او په مینه واخیسته ډېر القاب به یې ورسره ولګول نو زه حیران شوم چې دلته خو یو پټې دوی لږ سخت دی او لږ تیز دی نو او بیا خصوصا د امام صاحب متعلق لږه سخته رویه ساتي دی خو ډېر د اعتدال نه کار اخلي چې دا څه مسله ده نو هلته بعضې دوستانو زمونږ بعضې شاګردانو هغې نه مې تپوس وکړه ما لکه دا مولانا صاحب خو ما دا روز دوره د دې بیان ته څه لږ ډېر غوږ کېښود دا خو ډېر منصف او اعتدال والا انسان دی هغې وی دا خو زمونږ په جامعه کې د عقیدې استاد دی ډېر ښه سړی دی او د دې ائمو ډېر په احترام باندې نوم اخلي نو ماسخوتن یو ورځ چې مونځ وشو د ده درس ختم شو نو زه ورغلم داسې چې څوک برل هغې سره به یو 2-3 منټه ملاقات کو زه چې ورغلم دې ته ما ورته لاس ورکړه ما اوس داسې مختصر غوندې خپل تعارف وکړو چې داسې زم یو طالب العلم یم او دا پاکستان سره تعلق لرم خبرې مې شروع کړې د کېناست هغه کرسۍ نه لاندې په هغه قالین باندې کېناسته زم ورسره ناست وم 2-3 خبرې چې وشوې نو د اردو شروع کړه مخاربه کې لګیو د اردو شروع کړه ما باندې پوه شو چې دا خو د پاکستان دی اور ډېر صفه اردو یې وې موتی حضرت آپ نے اردو کے کہاں سیکھی ہیں اردو دے کم سے زدہ کڑے دا ویچے اردو تو میں نے انڈیا میں سیکھے ہیں ما اردو پہ انڈیا کے زدہ کڑے دا اصل میں ہم برما کے ہیں منگ دا برما یو زمان نکون قر نکون دل تراغلی مدینہ تا او مدینہ کے بعد شبیر دے نیشنلٹی دا نو میں تا اردو برما کی زدہ کڑے دا دا پلار نکن اوی نہیں اردو تو میں نے بھارت میں انڈیا میں سیکھے ہیں اردو میں انڈیا کے زدکڑے دا میں جی اردو دی انڈیا کے سلا زدکڑا نماتے اردو تو میں نے دارالعلوم دیوبند میں سیکھے ہیں میں دیوبند کے لئے سکول جتا اردو زدکڑے دا میں نے تو سارے اسباق وہاں پڑھے ہیں میں نے تو دور حدیث بھی وہاں سے پڑھا ہے اور پھر یہاں مدینہ میں آ کر یہاں ماجسٹر اور PhD وغیرہ کیا یعنی ما اردو پا مدینہ کے زبا دیوبند کے زکڑی دا لنبے دارالعلوم دیوبند فارغ التحصیل رست دل تراغلی ما کہ دیوی دا ماجسٹر کو نبی اختیار اوخ کروانا شوا موئے اللہ دا دیوبند بچے دی دا رسول اللہ مبارک پا جماعتو کلی کی کینو لی دیو دا عقیدے درس کئی دیوبند نا اللہ دیری چینے خوری کردی دا ولی دا مارم مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ چلا معشوم بچیو دا خوب بولید وی دا بیت اللہ دا پاسا والالی موزمہ دا دی اللہ سنونا دا بود چینی روانی دی نہرونا تی جوڑی گی دا دنیا گوڑتا روانی دی نہرونا جوڑی گی دا دنیا گوڑتا روان دی غٹ غٹ نہرونا نو دا دا استازو مولی عبدالسمی دا مخ کی تیر شویر دا ماما دی یو مولانا عبدالسمی سے بروست دارالعلوم دیوبند کے مدرس و داغا ندے دا دا ماما دی
هغه مولوی عبدالسمیع صاحب رحمت الله علیه ته خوب بیان کو ماما جی داسې خوب مې ولید دی وخت کې مولانا قاسم صاحب دا لا بچې ورکوټی و هغه لوی عالم و بزرګ و هغه وی بچې ډېر مزېدار خوب دی ولیده الله به تانه د دې بیت الله والا دین د قرآن و سنت نهرونه او چینې روانوي او د دنیا ګوټ ته به رسې او دنیا به سیرابوي الحمدلله اوس هغسې کو نه شوله دا علوم دیوبند نه څومره چینې روانې شوې څومره مدرسې جوړې شوې څومره علما وتل څومره فقها څومره مجاهدین څومره سیاسي مشران او څومره مبلغین خدای دارالعلوم دیوبند نه ویستل یوازې مولانا الیاس صاحب رحمت الله علیه چې د شیخ الهند مولانا محمود حسن شاګرد دی وګوره که نه څومره د هغه نه الله کار واخیست چې نن تبلیغي جماعت مرګري د دنیا ګوټ ګوټ کې خواره دي او څومره خلک الله ایمان ته راوستل کفر نه او څومره مسلمانان بدعمل الله نیکان کړل او څومره ښځو باندې الله پاک احسان وکړو نیکانې جوړې شوې دعوت و تبلیغ د علوم دیوبند او د مولانا الیاس رحمت الله علیه دام د شیخ الهند بچیو د هغه شاګردو مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه وګوره مولانا حسین احمد مدنی وګوره مفتی کفایت الله وګوره مولانا شبیر احمد عثمانی وګوره مولانا ظفر احمد عثمانی وګوره مولانا انور شاه کشمیری وګوره دا لوی اکابر چې د هغې نه الله دنیا کې خدمت واغېست هر سطح او هر میدان کې خدمت واغېسته دا د علوم دیوبند برکت نن د علوم دیوبند بچي په دنیا کې شمیرلی نه شي نن د علوم دیوبند بالذات او بالواسطه او بالواسطه شاگردان دا په دنیا کې نشي شمیرلی دا لا تعد ولا تحصى ډېر زیات دی لیکن زمارونو مدرسه چې جوړېده هاسټل نو مدرسه چې جوړېده دارالاقامه نه وه مدرسه چې کله جوړېده اسم نو ما د علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه نه اورېدلی دی زما استاد و زما شیخ و ما د هغه نه په دې خپلو سمعتو منه بأذنی په دې غوږونو مې ته اورېدلی دی هغه وی دا تاریخ کې نشته وی د دارالعلوم دیوبند بنیاد خو د انار د بوټي لاندې نه شروع شو د دوو محمودینو نه شروع شو لیکن دوره حدیث کله نه شروع شو ما ته پته راته شته من حضرت دا پته ما ته نشته خو دا دونه شته چې دې سن کې دوره حدیث شروع شوی دی تاریخ لیکلی دی خو ما ته د هغې دوره حدیث د شروع کېدو هغه پوره پته نشته ما ته وی ښه دا واوره ما نه واوره وی دا خبره وی شاه عبدالغني مجددي رحمت الله علیه چې کله وفات شو شاه عبدالغني مجددي رحمه الله چې کله وفات شو پخوا خو داسې باقاعده مدرسې نه وي درسونه و طالبان په نیمه کې روان شو سبقونه نیمګړی پاتې شو چې طالبان نیمه کې روان شو سبق نیمګړی پاتې شو په لاره راتلل دا چې کوم د دارالعلوم دیوبند جومات ته چت والی مسجد غرمه ده او طالبان دلته رالل طالبانو جوماتونو کې بسترې وغورځولې ګرمي شوې وه خولې پې ماتې دي او مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه بقول د حضرت افغاني چې دا لوړ دنګ سړی و او ده به د قدر جامې چولې وې د خامتا او پټکې به هم د قدر د خامتا والی یو عام زمیندار به ښکارېده جومات کې ناستې غرمه ده طالبان پرېوتل ګرمي شوې ده او طالبان په ځان لوټې اړئ ځان یخی مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه خو پوه شو چې طالبان ستړي دي الګیا د لوټې ورته ډکوي اوبه راوباسي دوی نه پېژنې چې دا څوک دی هغې وي څوک باباجي به یي نو هغې لګیا دي اوبه ورته اچوي طالبان خوب عجیبه دي هغې ته بڑے میاں ذرا جلدی پانی نکالو جلدی لوٹے بر دو هغې باباجي دی څوک که نه پېژنې چې څوک دی طالبان خو پرېږده که نه دا خو باچیان خلق دی ګلالیان دی ګلالیان په هر طرف کې غشې وویشته ما ته بلوز یو وی زموږ مولانا فضل کریم صاحب د دې موبایل د دې فوټوانو ووټوانو سخت مخالف دی او زما مو سره نه لګي لیکل هم پکې کړي دي نو طالبان عجیبه دی بلوز زه را روان وم ګاډي ته ختم یو طالب وی ورګې تصویر در سره وباسم مې بچی ګناه ده وی برکت له وباسم ګناه برکت له کوم مې برکت له وباسې که ثواب له وی ثواب له ماشاءالله هم برکت هم ثواب نو طالبان خودي ګلالیان په دې پروګرامونو کې اکثر مونږ راګیر کې په خیر ستړی مچې بیخ را لوباسي دا شکر دی حضرت صاحب ترتیب ډېر مزېدار جوړ کړی دی تاسو له هم ښه ترتیب دی او ما له هم ښه ترتیب دی والله کې مونږ خو چې کم ځای ته لاړ شو دا خلک په ستړیو موږ نه سا وباسي
په دې کوهاټ کې جلسه وه نو هلته خلک را ترغاړه وتل ډېر زیات یې ستړی کړم. هلکه د خپلو طالبانو سره ګپ لګوم ښه ډېر یې ستړی کړم. نو چې بیان مې کله وکړ نو چې بیا بیان مې ختم کړ نو بیا راته مټې ونغښتې. مې ځکه دې ځای لیو والې که نه یقین نه دی که بیا د شپې خوب هم دله درشي. دې کې ډاګی باباجي مولانا حمدالله صاحب راښکاره شو ګاډي نه کوز شو ما ولید د سټیج نه. هلکه مې باباجي راغی لار وله ورکې بس خلک پاغه شو بس د غلې غوندې ووتم. زه لاړم لاچې ته بیان مې وکړه. بیا را سره یو پروګرام کې میلاو شو ما ته یې لکه وایي دا چغه ته وواله مې ویو وایي زه خو دې په خلکو غرق کړم نو خو یا بیا زه والم یا ته نو به ما خو خپلې وسې کړې وې باقي ته پاتې وې. بیا ما نه خبر شوې مې نه وی ډېرې ستړی کړم تر غاړه وځو دا سر باندې لاس راکاږي ته به ګنې حجر اسود دی لاس به سر راکاږي په شا به لاسونه راکاږي. تقي عثماني صاحب دارالعلوم حقاني ته راغلی نو بوټان یې ته یو واغېشتل بوټان هغه ته یې سپلی کېښود وي نه زه په پردو سپلو کې نه ځم. هغه داسې موټر ته وخت ایرپورټ ته وله بوټان چا یوړل دا ما برکت لا غشتي و. برکت لري بوټان هم غلا کوي خیال دی راغی. دا د طالبان خفه کېږي ما دا مریدانو طالبانو کې دا شی دی ولې هغه مریدانو پیر صاحب نه ګیره ټوله نه ویستې برکت دپاره وی دا ویختره برکت دپاره شروع یې وکړه کش 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 پیر صاحب مکمل زنه د ویختو نه خالي شوه نر هغه چې ویختې ایستل ولې برکت دپاره. نو ډاګی باباجي ما نه خبر شومې نه وی اخره کې ډېر چې ستړی شوم نو خلک وایي چې بوډا دې سپینګیری دی وی خلک نه سمېدل وی بیا کټ کې کېنولم کټ یې په دیوال بل طرف ته واړو نو موټر ته یې وخېجولم. او زموږ شیخ مولانا مفتی محمد فرید رحمت الله علیه زما پیرم و زما شیخم و زما استازم و هغه فرمایل داسې یو ذکر راغی ما خوشطبي وکړه ما ته وي زه درته خپله ووایم مې جی ها وی محراب کې ولاړم خلک را ترغاړه وتل ستړي مه شئ کول وی چې را ترغاړه وتل وي هغه یو شاته بل ته وي چې بیا پې نه ورځو وی ما چې نه بیا را باندې مه راځئ پوه شئ. نو طالبانو کې خدا لوبه شته. نو مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه ته څه وایي وی بڑے میاں ذرا پانی جردی نکالو الگ یاد ہے اوبر اوباسی طالبان خیخ شو بدانے اوبو واڑو لے بیا لگیا دی خپل منځ کې سره مذاکرات کوي صحیح شو بیا لگیا دی اوس خو لکه زما ټیکه ده هر څه خبرې پکې دي کې چې دا خبرې پکې وکړه دا به پکې ډېرې کوو که خیر انشاءالله ښه تختی خو به نه ناس به یو ښه انشاءالله العزیز ښه. نو خبره مې دې پورې کوله د مارونو چې مولانا قاسم نانوتوي لګیا دی اوبر په طالبان چې یخ شو پرېوتل هغه طالبان یو بل ته وایي چې لکه دا سبقونه کم ځای به تکمیل کوو کم ځای به پوره کوو. شیخ خلال وفات شو. شاه عبدالغني مجددي جامع المعقول والمنقول یو لوی سړی اوس خو دا ځان له خبرې دي اوس خو معقولات سر نشته نه څوک پیژني نه منطق څوک پیژني نه قضایو نه څوک خبر نه دي قیاسات اقترانی استثنایی والله که څوک پیژني هر څه ختم او څه خفه کېږي همه وفاق ورته څه تیلې وواو. هغه اهم کتابونه چې د علمیت کتابونو قسم په خدای چې عالم به ترې جوړېده هغه لاړل ختم شو. موږ په خپله په دارالعلوم نعمانیه کې مرزا قطبیه تاسو به پیژنئ هم نه موږ خولې ده تاسو نوم به هم نه اورېدلې. ملا جلال او میرزاهد به پخوا خلکو یې طالبان پیژنې نه حمدالله او قاضیان به خلکو وې طالبان پیژنې نه. دا سولم به څو څو کاله دی دغه کې کوهستانونو کې خلکو وې پته نه لګي اوس کچا علم شو او صرف سرسری سطحي علوم شو دا اکابر لوی علماو نو لګیا دي چې دا باقي اسباق مونږ کم ځای پوره کړو. صاحب من مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه ورته وی څه سبقونه دي یاره زمونږ شیخ وفات شو شاه عبدالغني اخو د استاد پته وته دا سبق پاتې وی زه به راته پوره کم کنه باباجي ته به راته پوره کیاو کنه ما نه شروع کې کنه باباجي دا بغدادي پټه نه ده دا د حدیثو کتابونه دي. هغې وی چې باباجي خو د ګنو د ټال نه راووته او موږ ته یې لوټې ډکې کړې باباجي به موږ ته څه وایي وی خو د حدیثو درته ویم که نه اوهو باباجي ته حدیث پیژنې تا ته حدیث پته لګي. مولانا قاسم صاحب ورته وایي ته ګوره بچی خو زه درته ویم حدیث کنه ما نه شروع کې
که خوندې دله درکه نو ووایه که خوندې در نه که بیا ځې هغې ورته بیا وایي چې باباجي دا غټ کتابونه د دورې خیري کتابونه تا په سترګو هم نه دي لیدلی هغه کتابونه دي او خاندي باباجي پورې باباجي ورته وایي چې شروع کې یو طالب اسې راه تفنن وی دا لکه شروع به وکړو که نه باباجي څه وایي کتاب یې راواغېسته وی ښه وایه باباجي وی نه کوم ځای چې وفات شوی سبق بند شوی دی هغه ځای نه وایه احادیث ول آسان کار نه دی احادیثو فن ډېر ګران دی مونږ اکثر طالبان زموږ روزانه پرچی وي یو نه ډېرې دلته د شافعي صاحب اختلاف دی احمد دا وایي شافعي دا وایي مالک دا وایي امام ابو حنیفه دا وایي اسحاق دا وایي داود ظاهري دا وایي د دا دلیل د هغه دا دلیل او بیا د هغې ترجیح یا تطبیق دا روزانه دا یو امام یو سره جنګو بل سره جنګو زمونږ کار ټول ورځ دغه دی یو سره او بل سره چې هغه ځای نه مولانا قاسم نانوتوي ورته بېکتو شروع کړه بس طالبانو وی چې داسې مونږ خو یې د باباجي باندې اوبه راوویستې مونږ خو یې دا څوک زمیندار دی خو د علم غر دی طالبان نیخ کېناستل خولې ترې روانې دي ده ورته ښه زبردست تحقیق وکړه طالبان څه وایي حضرت معافی چاہتے ہیں معافی غواړو مونږ خو خیال نو درتا آپ کون ہیں آپ تو یا شاہ عبدالغنی ہیں یا ان کے استاد اور یا ان کے شاگرد ہیں یو مغه زمونږ شیخ یا د هغه استاد او یا د هغه شاګرد لهجه او طرز تدریس حق دی هغه وی نه زما استاد وی دارالعلوم دیوبند کې دوره حدیث اجرا دغه ځای نه وشوه څومره لوی محدثین پیدا کړل یو سیس پکې و یو مونږ حضرت مولانا صاحب تم دا یو ټکی وایو دا یو سیس پکې و اخلاص و بس اخلاص چې کلی نو مدرسه دا زما استانه ده دا مدرسه د مولانا صاحب نه ده دا د زید عمر بکر نه ده دا مدرسه د الله ده ووایه د چا ده شوق سره ووایه نور شوق سره ووایه او دلته به د چا د کتاب خدمت کیږي د الله او د هغې علومو خدمت به کیږي چې په کومو علومو قرآن او سنت او حدیث اسانیږي دینی علوم شرعي علوم آلی علوم هغه علوم بدل ته ښودلی کېږي چې په هغې قرآن او سنت اسانېږي هغه علوم بدل ته ښودلی کېږي چې په کوم عالم جوړېږي د قرآن او د سنت نو مدرسه د زید عمر بکر الف باتا نه ده مدرسه د چا د جواب راکې شوق سره ووایه نو کم رحم او کرم چې مدد الله د دې ځمکې په شکل کې وکړه او دا ځمکه الله مهیا کړه امید لرو الله نه چې انشاءالله یو ورځ به راشي چې دا مدرسه به په دې علاقه کې د دارالعلوم دیوبند نقش وي که خیر انشاءالله العظیم ټولو انشاءالله ټولو انشاءالله مدرسه به الله جوړوي بېشک اعتماد به زمونږ په الله وي په الله به بروسه ساتو ته ګوره چې مدرسه جوړېږي که نه جوړېږي زمونږ د علماء الله مدد کوي د مدرسو الله مدد کوي مدرسې الله چلی بنده ته ګوره مدرسې چلولو ته ګوره امام ابو یوسف د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مشرانو شاګردانو کې دی نوم یعقوب دی یعقوب مور اولېږه چې بچی لاړ شه رنګسازي زده کا او اوټل کې کارم کو پخوا به اوټلو کې دا پی تقسیم الپی به خرڅېدل چې مې نه وه او روټۍ دې اوټل کې لګیا دی کارم کوي خلکو ته پی مې ږدي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو ګیلاس پی راوړي هغه لږه اوږده خبره هغې نه هغه وپېژانده دا سړی ډېر هوښیار دی او رنګسازي به یې زده کوله یو ځل په لاره باندې تېرېده داسې یو اجتماع وه لکه زموږ ستاسو اجتماع چې د خیر دا خو یو جلسه هغه درس و جومات کې طالبان ناست دي دی داسې چې وی کتل مخکې به ته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه له به کله کله ګیلاس کې پی راوړل د هوټل نه خوند یې ورکې ورسره کېناسته هغه خپل د هوټل نوکري م پرېښودله او د رنګساز سره شاګردي م پرېښودله کور ته ځي مور ته یو ورځ تپوس وکړه دوه څلور ورځې پس وی ابو یعقوب بچې هغه استاد هوټلوالا او رنګساز پیسې جوړ لکه چې نه درکوي ځکه ته خو تش دی او تش راځې دی خو مور ته غږ نه کوي چې مورې ما خو کار پرېښی دی ما خو مولیانو سره ناسته شروع کړې ده خاموش غږ نه کوي ولې مور به غصه شي بل اوس بیا مور تپوس وکړه
بله شپه دې بیا مور تپوس وکړه دی خاموش دی بس مور پوه شوه چې زما دې بچي داسې معلومیږي لکه چې هغه لارې دواړه پرېښې دي چې د په کوم طرف دی روکېږي سار چې دی او ماښام راځي نو چې دی بل سار ووت مور ورپسې راووته برقې په سر وه دې نیغ راغی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مجلس ته په کوفه کې چې راغی کېناست مور راله دروازه کې ودرېده حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره به د لویو فقهاو کمیټي ناسته وه ټول شاګردان به ناستو او ټول به په قرآن و سنت باندې باسو قواعد به هم جوړېدل او د قواعدو په رڼا کې به استنباط او اجتهاد هم چې مور یې دغلته راله ودرېده بس پوه شو مور یې پوه شوه چې مونږ خو ما خو وی چې زما بچي لاره بدله کړې ده او دې مولیانو سره ده ناست دی مونږ ورته مولیان وایو ښه دا زمونږ اصطلاح ده دی خو دوی سره ناست دی هغه ځای نه یې په امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اواز راویست دې خبره کې زما غرض دی لږ به متوجه اوسېږي وی ملا صاحب دا زمونږ اصطلاح ده هغه وخت کې چې ارسو خدای ته وګوره زما دا بچی یې ځان سره کېنولی دی زه خو کونډه ښځه یم پیسو ته محتاج یم دا بچی پرېږده چې ماله له 100 روپۍ وګټي امام صاحب ډېر هوښیار دا علم چې دی که نه د علم خدمت دپاره هوښیارتوب دانایي کیاست ډېر زیات ضروري دی بعضې وخت کې سړي ته ډېر لوی علم خدای ورکړي خو عقل یې پوټیني وي نو تباه او برباد شي ګمراه شي خدمت ونه کړی شي او بعضې وخت کې د یو سړي علم کمی خو پویه زیاتی هغه نه خدای ډېر لوی کار اخلي فارسی بانان وایي که نه و یک من علم را 10 من عقل باید پویه ډېر ښه شی دی امام صاحب علم هم غرو پویه هم ډېره زیاته وه هوښیار هم ډېر زیات و ګنې زه وایم طالبانو ته وایم که ما غوندې جذباتي ملا وې که نه او دی ورته ویلې وې وی بچې بوځه چلو هله بچې ځه مور سره دی خیراتي سبق هم درته ښیم لله فی الله او نخرې لا بیا لیکې چې بچې دې راله برباد که او خراب دی که مونږ له خو زر غوسه راشي او د مارونو حقیقت هم دا دی ګورئ زمونږ د علماو نه غوسه په څه ورځي مونږ په څه خفه کېږو مونږ لله فی الله لګیا یو لله الله د رضا دپاره او د خلکو ته دین رسو قرآن او سنت ورته رسولو کوشش کوو بلکل د الله د رضا دپاره څومره لوی محنت نن مولانا صاحب کوي زه تاسو نه تپوس کوم چنده غوښتل اسان کار دی خلکو نه پیسې غوښتل اسان کار دی خلک را یو ځای کول اسان کار دی د ډېر ګران کار دی مدرسه جوړول بیا مدرسه چلول دا اسان کار نه دی نو چې په دې کې هم لا څوک نخرې کوي نو خامخا بنده له غصه هم ورځي او خفګان هم ورځي چې زه د الله د رضا دپاره خدمت کوم او ته پکې نخرې بیا لیکې خو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هوښیار و هغه ته د ابو یوسف پته وه چې ده نه به خدای یو لوی سړی جوړوي نو امام صاحب ورته څه وایي وی ترورې یا خورې هر څه چې هغه زمانه کې اصطلاح وه وی زه ورته وی ته فې څه کې په دې بچي معنی بوځې وی زه ورته هنر ښیم زه چې دې څه هنر زده کې او دې ماله له 100 روپۍ وګټي امام صاحب ورته وی زه ورته هنر ښیم که نه پیسې به دله ګټي که نه وی ته ورته څه هنر ښې دې خو دغه دې ناستې تا سره وی زه ورته داسې هنر ښیم چې بیا به د پستو بادامو چلغوزو الواګانې خورې هوښیار دی ته وایي بس خو چې د امام ابو یوسف مور د الوا نوم واورېده که نه نو په خوله کې یې لاړې راغلې الله خوږ شی الوا که نه اوس ځکه مونږ ته خلک نه وایي مونږ ته وایي الوا وي د مولا ډېره خوښه ده نو هلکه ولې تاسو وغورځوله زمونږ هم خوښه ده ستاسو قسم په خدای مونږ نه زیاته خوښه ده چې ته په واده کې چې الوا پخه شي نو مولیان پکې 4-5 نو مونږ په شریکه یو پلیټ وخورو باقي ټوله تاسو وخوړه او الوا د مولا خوښه ده دې وجې نه زه خپلو طالبانو ته وایم چې د الوا پلیټ درته چا کېښو او غونډ دې خلاص نه کړه سرمن به دې وباسم اسم پې بدنامې خوارشې خورې نه ما یو ځل وي مونږ ته چې الوا خورو ثواب میلاویږي امې تاسو عوام چې خورئ ثواب نه میلاویږي یو بابا ما ته ځان ته ترغزو واله وایي خو یو الوا ده ستا ثواب دی او زما عذاب دی ولې مې عذاب نه لري ثواب دی نشته وي څه چلو چې خو یو الوا ده که نه مې باباجي غوږ کېده مونږ چې خورو الوا زه خو یې په دې نیت خورم چې حدیث کې راځي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت انس حدیث دی یحب الحلوى والعسل د حضور پاک الوام خوښه او شاتم خوښه اوس حلوا معجون مرکبه مختلف اقسام لري نو زه خو په دې نیت خورم چې د پیغمبر مبارک خوښه ونه زه خورم او د حضور پاک د طبعي امور اتباع موږ دپاره مستحبه ده د هغه د عادیاتو اتباع موږ لپاره مستحبه ده زه خو یې په دې نیت خورم او مې ته د سویټ ډش په نیت خورې نو ستا ثواب به نه شو زما ثواب وشو
خیر او ته څه وایي وایي داسې حلوا به خورئ نو هغې خولې کې لاړې راځي نو لاړې کومې ما ته چا ویې تب هغه وخت کې ویې څه مې زه نوم خو د دې خبرې نه معلومېږي او ته څه وایي وایي دا هنر به کله زده کوي هلکه دې کله ټکي باندې ګورې که نه دا نه وایي چې دا څه هنر دی دا به کله زده کوي مطلب دا چې دا حلوا به کله خورم او ته خو لږ صبر وکړه که نه خو نن دې راوستو نو سبا له دغه کې د حلوا به لږ صبر وکړئ وپوټئ امام صاحب ډېر هوښیار سړی یو لوی عالم دی نوم یې نالم دا علما ټول پېژنې لوی محدث دی هغه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره بعضې مسایلو کې داسې لږ یو پوټې مشتو ګریبان هم دی هغه ښځې ته یو ځل خبرې نه کولې نو هغه ملا صاحب ښځې سره نو ملا صاحب ورته خبرې کوه ښځه وایي نه کومه خبرې کوه وایي نه کوم وایي ښه که سبا خطو پورې د ما سره خبرې ونه کړې ترې په ما په درېو طلاقو طلاق اوس مغلس طلاق شو اوس طلاق ثلاثه دی لکه ګوره دا د څلورو امامانو مذهب دی د څلورو امامانو ښه چې په یو مجلس کې که څوک درې طلاقه په یو ځل ووایي او که په درېو الفاظو ووایي نو دا درې حسابېږي او سعودي علماو په دې باندې غټ رساله هم لیکلې ده وایي که ته سبا خطو پورې ما سره خبرې ونه کړې ترې په ما په درېو طلاقو طلاق بس ښځه نیغه کټ ته وخته او بړستن یې واخېست او نیمه یې سر نه تو کړه نیمه د خپو نه تو کړه او مولا حق د کېناست چې دی مردارې ته خو ما دغه ورکړه دمکي ورکړه چې دا به خبرې شروع کړي منځ کې خو هغې خولې ته جلنده وواله دا څه وشو مولا نه خولې روانې شو چې او ښځه خو واقعي قمقل شی خو دی داسې په جنجال واوړېدم لږ سات تېر شو ښځې ګورې سبا هغه دی را روان دی او ښه په تیزۍ کې را روان دی او ګورې که سبا راوخت درې طلاقه مې ویلې دي خبرې شروع کړه او ښه د الله سړقۍ چې نه کوم خبرې ښځه چې روانه چې څه کوې ورسره لاړه یو ځای بل ځای حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تهجد لپاسې دروازې ورته وویله څوک یې فلان څه کې صاحب داسې یو مسله پېښه ده نو یې خبرې چې داسې ورته ووایه شروع کړي وایي خبرې منت زاري کوم خبرې کوي نه په زور ته خبرې څنګه وباسم امام صاحب مړه دا خو د منټونو خبرې دي د سیکنډونو خدای به خیر کړي ته ځه زه درځم دی بیا راغی ښځې ته کېناسته ای ښځې د خدای خاطر وکړه هغه دې سبا راوخته ته به څه کوې او زه به څه کومه خبرې شروع کړه او ښځه ومقه لاس خوځوي نه کوم خبرې زه اکثر د خپلو ملګرو ته یم ویم هر چا سره ټرت خو ګورې ښځې سره نه ټرت د ښځې دام کې کو ښتې که نه چې سرمنده نه وباسي هو دا جنجال دی بیا به هر کیفو چې بیا امام صاحب پسې لاړ امام صاحب سبا راخلي چې خدای خاطر وکړه ورسره راغی ګوره علم هغه سره مو د سره هم لوی محدث مجتهد دی صاحب نوم یې عالم د خپلې زمانې مجتهد و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پوهې ته ګوره چې راغی ده وایي ښځې سره کېنه چې کېنه او سبا ته خو ګړی خو نه وې وخت لا و امام صاحب جومات کې و دی بانګ یې شروع کړ الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر نو ښځې خو وایي چې ملا صاحب خو هله بانګ وایي چې سبا ختلي بس سر نه بړستن لرې کړه اقه دې سړیا سبا وخت بانګې وې تا نه خدای خلاصه کړمه امام صاحب آواز ورکړه سبا نه دې ختلې مخکې دې خبرې وکړې بانګ مې درته مخکې ووې دوه کوره ګوره د رواني نه بچ شو که نه شو دا هوښیار امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډېر عقلمند یو ځل یو ښځې سیو راوړه سیو او چاړه ورسره وه یو ویړ کې دی ورکړه ماشوم له دا د بلا صاحب له یو سر چې سیو یې څنګه راوړه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سیو په میند نیم کړ او هغه ماشوم له یې ورکړه دا ورکړه دې ښځې له هغه ښځې سیو واخېسته او لاړه طالبانو وی صاحب دا دې څه وکړل هغې غریب یې دله سیو راوړه چړوکې هم ورسره راوړه چې کور ته به زه چاړه پسې منډی وی او تاسې په میان نیم که واپس دې ورکړه سیو چې دې نیم که خو بیا خړېږي تورېږي او ښځې هم غږ ونه کړه چې دا خو دې واپس راکړه دا دې څه وکړل امام صاحب ورته سادهګانو دا سیو دې ښځې ماله خوراک له نو راوړې ښځې هم داسې ښځې وې د دې زمانې بلا شیشه کې نه وې هوښیارانې وې پوهې ښځې وې عقلمندې ښځې وې دې خوراک له نو راوړې څه لی راوړې دې ښځې د یو دیني مسلې تپوس کو خو شرمېده نو د دې سیو د پوستکي په شکل کې ما نه تپوس وکړه چې زما بیماري ماهواري کې ورته وایي حیض د دې سیو د پوستکي په رنګونو راځي کله رنګ سوري کله خړي کله توري زه به تر کومې پورې مونځ نه کوم
ما ورته دا سیو په میان نیم کو اشاره مې ورکړه چې په دا موده کې دا موده پکې شرط ته چې دا په موده د بیماری کې تر څو د سیو د مغز په شان سپینوالي نی راغلی نو دا به ستا ټوله بیماري به مه کوه مس ښځه هم پوه شوه مسله هم حل شوه اوس چې ماله څوک سیو راوړو چاړه ورسره یي ماشاءالله څه به ورسره کوم یا ته به ورسره څه کې دا هوښیارانو دا محدثین دا فقها دا مجتهدین دوی که قرآن و سنت ته استنباط او اجتهاد کړی دی دوی له خدای ډېر لوی عقل او ډېره لویه پوهه ورکړې وه دا ډېر لوی خلک و دا استنباط عقل غواړي سوچ او فکر غواړي هر کوجابودي ابن مخاذ او ابن لبون را پاسي او زه مجتهد یم خدای ته وګوره صرف په خپو ورتولو سړي نه مجتهد نه جوړېږي دا څه کوې اجتهاد خو ډېر ګران کار دی نو خبره مې دې پورې کوله چې امام ابو یوسف مور خو لاړه الوای به اورېدل الله پاک د یعقوب نه څوک جوړ کړل امام ابو یوسف قاضی القضات د هارون الرشید قاضی القضات چیف جسټس چې ورته وایي دقسې به هارون الرشید سره ناستو نو یو ځل هارون الرشید د هغه خپل لنګري هغه طباخ ولا الوا پخ کړې وه څوک فالوده یادوي څوک الوا پخ کړې وه دا چکې مکې پکې اچولې وې هغه چې هغې ته وکتله هلکه دا څه دي وی خوړه دا خو ډېر اعلی شی دی صاحب دا لنګري تاله یو خاص ډش الوا پخ کړې ده چې دا به ته وخورې چې هغه وکتل هغه وایي زه په دې څه شم دا قاضي صاحب له یو څه چې هغه وخوري زه وخورم څه به شي قاضي صاحب له یو څه چې دا وخوري او د علم او د دین خدمت پې وکړي قاضي ابو یوسف له الوا لاړه او روزانه به پخوی وړی به چې هغه وکته پوه شو مور له یې ورکړه نه بېبې خوره یا مورې خوره بچې دا څه دي وی ته خو واله که نه زما د استاد د ابو حنیفه خبره دی یاده ده هغه هنر مې زده کړی دی خوره او سلواګانې چې څومره دې خوښی نو وی جړل وی بچې ستا د استاد ابو حنیفه په قبر د الله انوار نازل کړي داسې هنر یې درته وښو چې نن زموږ در سره مزې دي او د بادشاه کرسی سره څنګ په څنګ ناست دی او که ما واله هنر دې زده کړی وی یا به په هوټلو کې د پی خرڅوله او یا به دې د رنګ نه جامې ډکې وي رښتیا وایه علم د کمال شی دی او که نه دی جواب راکې ډېر د کمال شی دی ډېر د کمال شی دی موږ د الله نه په دې طالبې قسم په خدای ډېر خوشحاله یو موږ نه شرمېږو په دې چې چنده غواړو مدرسې دپاره موږ نه شرمېږو په دې او موږ مولا بسې زموږ د علماو تنخواګانې څه دي زه ځکه وایم چې اعتماد به موږ په الله کوو او دا مدرسې به الله چلوي موږ له روزي څوک راکوي جواب راکې شوق سره ووایه څونه تنخواګانې زموږ د مولیانو ځه 3000 4000 5000 د لوی شیخ الحدیث 10000 11000 12000 مړه 15000 کا مړه 20 کا رښتیا وایه په 4 او 5000 باندې ګزاره کېږي ما یو ځل وی 4000 5000 زموږ تنخواګانې دي یو سړی اواز وکړو دا د میاشتې مې نه دا د ګنټې تنخوا خو وي د میاشتې وی په دې ګزاره کېږي ما وی الحمدلله په دې 4 او 5000 کې زموږ علما حجونه عمرې کوي وی دا څنګه مې په څنګه دم نه پوهېږم نه اخر څنګه مې نه پوهېږم کاکاجي په څنګه نو په دې 4-5 څه کېږي مې ډوډۍ هم ډېره ده جامه هم ډېره ده خوراک هم ډېر دی حج او عمره هم پکې شته قرضدار هم پکې شکر دی نه یو وی دا څنګه مې باباجي بیا د څنګه خبرې کوې څنګه نه پوهېږو نو چې داسې اخوالال واپس راغی نو 5000 روپۍ د جیبه وویستې مال یې راکړې وی دا زما له طرف نه مولانا صاحب هدیه ده نو چې اخوا شو مې باباجي دلته راشه مې تا وختي څه وی چې دا څنګه وی او مې دا څنګه ده ستا د جیب نه وویستې مال راکړې تا ته خدای اړه کې واچول مال راکړې دغه څنګه شو سړیه مې ډوډۍ خو موږ له خدای راکړه باباجي تاسو څوک خوړل تش لاوڼ او خوینده کچالان او تور باټینګن که دا مخې خدای میراد کی چرګان مونږ وخوړل ګډان مونږ وخوړل ټول په خدای یقین وکړه خدای راکوي دا نور مولیان درته غږ نه کړي ته صفا خبره کومه چرګان ګډان جامې دا چې څه مې اچولي په خدای قسم که مې په 1 روپۍ مې ورکړي پرون هم رانه دا رومال چا پټ کړی او بل یې راکړه اصل رانه چا پټ که پته نه کوم ځای رانه پټ که دو برکت نه خو طالبان غلا کوي که دا جورابې بوټان په خدای قسم که مې په روپۍ ورکړي قسم د ترغیبا یې درته وایم، والله که روپۍ پې ورکړي خدای ښه ډوډۍ راکوي که نه.
زموږ طالبات یو ځل یو ډاکټر وي دا ګولۍ په ناره خورې مې ناره څه ته وایي وي ته ناره نه پېژنې مې نه وي چې سړی وږي مې خدای شته که وږی یم نه وي سار چې پاسې مې سار چې پاسم بیا مه ګرمي کوم مشپې مې خوړلي پېشماني کې پاسو کتاب ګورو بیا وخورو سار بیا خورو ناره څه ته وایي وی خلک ناره نه پېژنې مې زه خدای د نارې پرود نیم پیدا کړی زه اکثر طالبانو ته یم چې خدای خاطر وکړې چې ډاکټر ته لاړ شئ ډاکټر غریب در باندې لګیا دی هغه شی ږدي کله په خپا کله په خېټه کله په سر یاره مولوي صاحب څه بیماري خو د کې نه ښکاري مې ډاکټر م ستړی که بیخ م ورته وویسته خو په سمه ورته ووایه چې ډاکټر صاحب شی مې ډېر والی دی موږ مولیان چې ناجوړه یو د ډېر خوراک د لاسه ناجوړه یو دره دره مولیان نه وي دره ته رښتیا خبرې کوم شوګر دی الواګانې خورو ښه ډېره خورو بلډ پریشر دی ښه غوړ چرګان خورو ښه ګډان خورو دې ته به بلډ پریشر پلارم ټینګ نه شي دا موږ چې کوم لمان خورو رښتیا ووایه ټول به جواب راکوې ډوډۍ د چا په لاس کې ده شوق سره ووایه وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها روزی چا سره ده جون چا سره دی رزق چا سره دی جون چا سره دی شوق سره مال د چا لاس کې دی عزت چا سره دی ذلت چا سره دی بچی د چا لاس کې دی مدرسې د چا دی ام من شیء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم او چې الله فیصله کړې ده قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون اوس دې کې تفصیل درته نه چې قل یا دا هل یا دا استفهام چې الله کوي او یا تعبیر په الذین یعلمون ولا یعلمون سره کوي جمله فعلیه وغیره سره دا ځان له بلا تاکیدات دي خو خلاصه ده چې الله وی عالم او غیر عالم برابر نه دي او بیا سوی يرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات نو چې خدای وته د عزت په نظر کتلې د نورودي بور کوي که به نه ورکوي